بسم الله الرحمن الرحیم. د ملاکن ټي وي ګرانو قدرمنو کتونکو د یو نوې خبرونه سره تاسو کوربه صابر حجازي تاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. ګرانو کتونکو نن د 8 جون دا وخت کې مونږ ولاړ یو د درګۍ په لوی قبرستان کې مقبره کې هم په دې ورځ باندې د دې کلي سره تعلق لرونکي د ټول ستر پښتونخوا یو لوی دانشور شړنکار یو ډېر ښه شاعر ځانګړی اسلوب خاون شاعر امیر رزاق امیر صاحب زمونږ نه د دې دنیا نه سترګې پټې کړې وي. نن د هغوی دریم تلین دی او د دغه دریم تلین په مناسبت سره نن د هغه ملګري شاعران او د هغه سره تعلق لرونکي د هغه مینوال راغلي دي. د هغې په خبر باندې دلته د هغې په خبر سیره خوره کړله، دعا یې وکړله او د هغې څو یادونه هم مونږ غواړو چې د هغې تاسو سره هغه شیر کړو. د هغې ملګري هم ولاړ دي، ډېر ستر شاعران لیکوال دي، د مختلفو ادبي جرګو سره د هغې تعلق دی دلته موجود دي. ډېر ښه د دې علاقې په هره حواله باندې هغې د نمایندګۍ حق ادا کړی دی. نو د هغې سره به ستاسو خبرې اترې هم کوو او د امیر رزاق امیر صاحب ارواښاد په ژوند باندې او د هغې په فن باندې به د هغې تاثرات اخلو. زموږ سره دا وخت کې موجود دی یو ډېر ستر مشر محسن شاه محسن صاحب، څوک چې د شعر و ادب په حواله باندې د تحقیق په حواله باندې یو ستر نوم دی، ځانګړی نوم دی. محسن صاحب تاسو ته اول هرکلی ویم. ډېره مهرباني، مننه حجازي صاحب، تاسو راغلی او د پروګرام آغاز وکړو. ډېره مننه، ډېره شکریه. محسن صاحب امیر رزاق امیر صاحب مونږ په ډېرو حوالو پیژنو. د نثر په حواله ځان له دغه یو مقام دی، د تنقید په حواله باندې، بیا دغه د شعري اسلوب چې کوم د طنز په حواله سنجیده شاعري څه ګڼئ تاسو؟ اصل کې امیر رزاق امیر صاحب دی ارواښاد داسې د ځانګړي اسلوب خاوند، هغه که نظم لیکلی دی، هغه که نثر لیکلی دی، هغه که بل څه لیک کړی دی، دا په دې کې ځانګړتیا لري. او دا هغه یو ډېر ذهین انسان، ډېر زیات قابل، او داسې خلک زما په خیال په صدو کې پیدا کېږي، ځکه چې هغه زه ورته کمالي سړی وایم. کمالي سړی په دې چې هغه ډېر بې بدله شاعر، بې بدله نثرنګار، بې بدله تحقیقکار، ډېر زیات کار یې کړی دی او پښتو ادب له او شعر و شاعرۍ له ډېر څه ورکړي دي. نو د هغه په شان سړي زما په خیال نه پیدا کېږي. او تحقیق چې کړی دی هغه هم بې بدله دی، ډېر ښکلی او ډېر د کار سړی و، ډېر زیات. او بله خبر دا ده چې هغه د سعادت د تا ته یو خبره کوم چې یو شعر ویلی دی او زما ډېر زیات وخت دی. هغه وایي چې زه یو فقیر یم خو یاران راته امیر وایي. زه یو فقیر یم خو یاران راته امیر وایي، د تخلیقاتو د دفتر نه مې چاپېره دی لاس. بلکل د هغه واقعي چې د هغه د تخلیقاتو دفتر نه لاس چاپېره، ځکه هغه که نثر او که نظم و نو هغه پکې دومره کار کړی دی چې پښتو ادب او شعر ادب ته ډېر څه ورکړي دي. تاج محمد خاموش صاحب موږ سره موجود دی چې د امیر رزاق امیر صاحب سره د هغې د ادب نه علاوه د هغې ذاتي تعلق هم نو د هغې نه به هم د امیر رزاق امیر صاحب په حواله تپوس وکړو. اول خو چې تاسو ته هرکلی ویم. مننه حجازي صاحب، تاسو خبره وکړه د امیر رزاق نن دریم تلین دی. یقین وکړه زه نه محسوسوم چې امیر رزاق ګنې زموږ په منځ کې نه دی. دا یو نابغه و، د که نثر تخلیق کو، که شاعري وه، که مزاح وه، که سنجیده و، خو بنیادي طور دا ګوره مزاحمتي شاعر و. د ده ځانګړي اسلوب او دا ځانګړتیا هغوی په هر اړخ باندې لرله. بنیادي طور په عام ژوند کې د یو ډېر عجیبه سړی و، د خپل دک و درد چاته ښکاره کوو نه، خو د ده په زړه به هر وخت د غم پولې ماتی دی.
دا ماته ډېره ځکه چې د 1915 سره زما ته ډېر نږدې تعلق و. په هغه وخت چې د عادل و بیا ساحل شو بیا په د اخره کې امیر شو. ما ورته وی چې یاره د امیر چې دی د یو خاص طبقې سره تړلی شی دی دا خو دې ښه ونه کړو وبه خندل وي یاره وی په اخره کې خدای رحم وکړو امیر شوم. مزاحمت د دې پایو چې وی زه ویم چې په دې قبرنما حالت کې غار وشوې او د یو بدماش ورورکي د راتلو لار وشوې. یعنی دا د 40 کالو مړی لږه ساه واخلي د تیارو خالقان انتظار بیا واخلي. دا یو نظم یو شعر دی. نو میرزاق د هېرېدو شخصیت نه دی. دا زموږ خوش قسمتي وه چې مونږ د هغوی سره په محفل کې پاتې وو او روزنه هم شوې ده یو ځای بحثونه شوي دي. دی ډېر زیات لوستی سړی یقین وکړئ که څوک وایي چې د میرزاق متبادل ممکن دی نو دې ته زه نه یم تیار. موجود دی قایل صاحب اول خو تاسو ته هرکلی وایم پروګرام کې. مننه. قایل صاحب نن مونږ راغلي یو د امیر رضاق امیر صاحب په دریم تلین باندې موجود یو او ستاسو وخت ورسره هم شوی دی په جرګه کې هم پاتې شوی دی او د هغې دغه شاعرۍ ته دغه ژوند ته دغه ادب ته څه نظر لرئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د خوند یارانو کډې وکړې رانه د خوند یارانو کډې وکړې رانه په ما اوس ښه مازدیګری نه لګي او د چا مین شهید مزار به ویده د چا مین شهید مزار به ویده په هر یو سلي خو میلې نه لګي. زمونږ خو پخوا خاطر کې دا نه وه چې د مازدیګری دی زمونږ یو ملګری زمونږ یو دوست په زړه پورې ملګری هغه زمونږ سره خبرې اترې وکړي او سبا له دی بیا مونږ د هغه په جنازه ودرېږو. خو بهرحال زه به دا ووایم چې د الله پاک فیصلې چې کوم دي نو هغه د خلکو د مرضۍ تابع نه د الله دا خپله باچایي ده او خپل راز دی په دې کې مونږ څه ویلی نه شو. خو دا دعاګانې به کوو چې الله پاکه ته زمونږ د دې رور اخروي ژوند ښایسته کړي د ده فکر په دې ټول قام باندې خور کړي او دوی چې کوم زیار کړی دی کومه خواري کړې ده او داسې شخصیات چې کم دی نو هغه څوک وجلی نه شي. د دوی نوم به چې تر څو پورې دا ځمکه وي او د اسمان وي او دا پښتونخوا وي او دا پښتانه وي دا نوم به ژوندي. دې نه علاوه مونږ ته بعضې خلک داسې طعنې هم راکوي چې یاره تاسو مرده پرسته او قام پرسته ځانه جوړ کړي او چې ګورو جو په قبرونو باندې ولاړ یې. نو څه وامه چې یاره دا نن چې کوم شخصیت مخې ته مونږ ولاړ یو نو هغه دا صاحب شاه خبره چې ستا هغه یو دا چې په سلو یې د 100 کالو ننګ تازه دی دا څوک وجلی شي دې خلکو ته به مړه وایي څوک او ستا هغه یو ایمان یوه ژبه یوه خبره صابره تا ته به په دې دور کې ښه وایي څوک. نو څوک که مونږ ته ښه وایي او که بد وایي خو مونږ خپل منزل ته د رسېدو کوشش کوو. او د دې جواب ما داسې په یو شعر کې کړی دی هغه هم ستاسو سره شریکوم بیا د اجازه تخلمه چې ژوندي به یاد ساتو خپل تلي به هم نه هېروو ژوندي به یاد ساتو خپل تلي به هم نه هېروو ستر مشران هغه ښاغلي به هم نه هېروو او چې د ادب د مینارونو د بنیاد تیږي چې د ادب د مینارونو د بنیاد تیږي دي د ازلانو د ننګ سلي به هم نه هېروو روح خال او یاد ټول مرفا دی. یو بل داسې شخصیت را سره موجود دی یقینا چې عام که مونږ وګورو نو هغه به تاسو ته ناشنا غوندې او ښکاري خو پټ دغه به ښکاري خو د نثر د حوالې سره یا د افسانې د حوالې سره زما خیال دی چې په دا وخت کې پښتون نړۍ کې که زه ووایم نو هغه یو ځانګړی اسلوب لري. د افسانو یو کتاب یې تېر روز کې راغلی هم دی ضیاءالرحمن زاهد صاحب را سره هم موجود دی او هغه هم د امیر رضاق امیر صاحب سره ناسته کړې ده. نو د هغې نه به هم د امیر رضاق امیر صاحب په ژوند باندې او د هغې په ادبي زیار باندې څو خبرې اترې ورسره کوو. امیر صاحب ډېر لوی سړی و په هغې باندې خو محسن صاحب او خاموش صاحب خبرې وکړلې په شاعرۍ باندې او په دغه باندې هغه یو ورځ په غونډه کې یو مضمون واورولو نو چې بیا راغی نو ما ورته وویل چې یاره امیر صاحب
زه خو په دې شي څه پوه نه شوم نو وی خاندل په هغه خپل روایتي خندا کې دغه مال په دې ملا ټپ راکو ماته وی تاسو غوږونه بند کړي دي او سترګې م کولاو کړي دي نو تاسو ځکه نه پوهېږئ ته داسې چلو کا چې ته د سترګې پټې کا غوږونه کولاو که نو بیا به په دې باندې پوه شوې ما ورته ویل امیر صاحب بیا پې هم نه پوهېږم چې دا تا چې دا نن چې دې څه ووې په دغه خو بیخي نه یم پوهه چې دا دې څه ووې هغه خو نورې دغه خو هم ډېره زیات دي خو په دې دغه کې په خپله لیکلي دي په دې تحقیق د شناختور کې په یو ځای کې لیکي چې زه به مړه شم زه به ورک شم او بیا به هېڅوک ما نه یادوي د دې خلکو نه به زه هېر شم خو نن که امیر صاحب دا په واوري چې یاره ته نه هېر شوي او ته نه روک شوي نن دا دې وګوره ستا قبر ته ستا مینان ټول راغلي دي او تا یادوي او ته به ژوندی او ته به تر هغې وخته پورې ژوندی چې تر څو پورې دا پښتانه ژوندي او دا پښتو ویلې کېږي نو امیر صاحب به ژوندي عدنان را سره موجود دی دې وخت کې او ځوان فکره لیکوال دی شاعر دی هغې هم د میرزاق امیر صاحب په ژوند باندې هم د هغې سره ملاقاتونه شوي دي په هغې باندې یو لیک هم کړی دی نو هغې نه به هم د میرزاق امیر صاحب په حواله باندې څو خبرې واورو د ریا زاهدان سپي د دوزخونو شاعران خو شاګردان د ښکلي رب دي نن مونږه د پښتنې خاورې د یو دروند پښتون او نوموړي شاعر ښاغلي خدای بخښلي میرزاق امیر صاحب په درېیم تلین باندې راټول یو هغه میرزاق امیر د چا په مړینه چې د هغه د دوستانو سره سره د هغه مخالفین هم غمجن او خفه دي د امیر صاحب په حواله باندې د هغه د شخصیت په حواله باندې به زما غوندې سړی څه خبرې وکړي خو امیر صاحب چې کوم دی که هغه نثر لیکلی دی او که هغه نظم لیکلی دی نو د کمال د انتها نه هم وړاندې تللی دی او د هغه شخصیت چې کوم دی پوهان وایي چې شاعران نه مري او دا یو اټل حقیقت هم دی نو امیر صاحب د هغه شخصیت که نن زموږ ترمنځ موجود نه دی خو د هغه شاعري د هغه نثر د هغه اقوال د هغه افکار نن هم زموږ ترمنځ موجود دي او پښتون قام ته وقف دي نو لاس په دعا یم چې الله دې امیر صاحب وبخي یاد ته دایمي سکون غواړم او د هغه په دې یو شعر باندې خپلې دا خبرې راغونډول غواړم چې ځمکې زمانه به د بنګ بوټی زرغون شي که نه ستا په سینه خانه خراب د زمانې وده شو احسان الله صاحب را سره موجود دی د تدریس د شعبې نه د هغې چې دی د هغې سره وابستګي پاتې شوې ده د امیر صاحب د هغې سره هم ډېر نږدې تعلق پاتې شوی دی نو د شعر او ادب په حواله خو دا ته د هغې دغه فکر نه ښکاري چې څه به خو کم از کم هغه شعر شناس هم دی زموږ احسان صاحب او ادب شناس هم دی نو د هغې د دغه ژوند چې کوم رنګونه دي په هغې به را سره یو څو خبرې وکړي د شاعرۍ اړخونه هم ډېر زیات وو که هغه د نثر په حواله سره خبره کوو نو هم د هغه نثر مختلف قسمه جهتونه لرلو او هر یو د بل نه زیاته ډېر زیاته اټریکټیو د هر چا لپاره ځان له یو خوږوالی لرو امیرزاق صاحب یوازې د شاعرۍ او د ادب په حواله سره نه بلکې د ده شخصیت داسې و چې د دوکاندارانو سره چې کوم ناسته پاسته وه د عامو خلکو سره چې کوم ناسته پاسته وه نو په هغې کې زما خیال دی چې د ده نه څوک ګیلمن نه دی تللی که څوک خفه او ده ورسره څو خبرې کړي نو زما خیال دی چې ډېر زیات خندولی دی د امیر صاحب کلیوال هم دی او د هغه ډېر رنګونه به دې ته هم معلومي نو تاسو چې د امیر صاحب نن زمونږ درېیم تین دی او موږ چې ورته برسي وایو په هغه حواله باندې د هغې په ژوند باندې او د هغې په ادبي هلو ځلو باندې تاسو څه رایې لرئ امیررزاق امیر صاحب چې دی د ده سره لکه زما ملګرتیا هم شوې وه د تاج محمد خاموش صاحب په موجودګۍ کې د محسن شاه صاحب په موجودګۍ کې او د احسان الله صاحب په موجودګۍ کې به زه د دوی سره کېناستم او د ده سره زما ناسته پاسته شوې ده نو د دوی نه ما د ادب په باره کې مې څه اورېدلی دي خو لکه د ده چې کوم غټ رنګ و د هغه د ژوند هغه کیدای شي تاسو په دې کې نه ډسکس کړی نو هغه دا و چې د رشتو د پاللو کې د هغه نه زه وایم چې بهترین انسان و چې مونږ والد صاحب وفات شو نو هغه په دغه دوران کې زمونږ ډېره زیاته مرسته کړې ده چې په هغه وخت کې مونږ ته ډېر زیات د دې څیزونو ضرورت و چې یاره زمونږ څوک امداد وکړي اگر چې لکه دا ویل چې دی
وس دا کسان بدی وامه چې لکه خلک دغه ته زو هر وخت په دعا کې هغه زو یادوم داسې دعا نشته چې زو باغې کې هغه زو نه یادوم لکه دا سره زما د ترور خبر دی دا زما د ترور زوی نو دغه سره لکه اوس هم زمونږ دومره مینه ده او خفګان هم دی دغه په بېلېدو باندې نو هغه یو بهترین انسان و د شاعرۍ سره هغه یو بهترین انسان و د بختور صنم چې د شعر و شاعرۍ ادب ذوق ملګری دی پوهه ملګری دی د امیر صاحب سره هم کلیوالي هم دا او ادبي تعلق هم دی بختور صنم دغه تو نن امیر صاحب زموږ سره نشته دریم تللی دی سم محسوسات لري تاسو چې دغه غیر موجودګي څنګه محسوسوي او دغه ادبي چې کوم شخصیت او کوم رنګونه او دغه په حواله سوای او میرزاق امیر صاحب خدا سي یو سړی و چې د هغه په باره کې زما غونډه کې ادنا سړی به هېڅ نشي ویلی او میرزاق امیر صاحب یو طنز و مزاح والا سړی و یو ورځ مونږ تېر الیکشن کې د ساحل صاحب الیکشن ته ولاړو بس مونږ هغه پوسټر یې لګولې بس میرزاق امیر صاحب د کور ووتو چې مونږ ته ویې څه کوې مونږ دا پوسټر یې لګو وی راځئ زما سې ریسارچ چې د شر نه دربت وکړم شربت یې یاد وکړه نو دغه شانته کې ډېرې په هره موقع باندې د هغه په باره کې هېڅ ویل لکه کورسونه څه وویل شي هغه به ډېر کم او په آخره کې د هغه په دې یو شعر باندې اجازت اخلم چې تندې به مې وي ستا د لاس په سور رومال تړلي په ډېرو لیونو کې به مې پېژنې د دې نه حارث خان موجود دی او د میرزاق امیر صاحب سره کافي وخت هم شوی دی دغه د ډېر رنګونو به دی هم خبري حارث دغه تو نن د میرزاق امیر صاحب دریم تلین دی او ملګري هم راغلي د په مزار باندې موجود دي دعا مشوله دغه چې کوم شخصیت او پاغي والا را سره خبري تاسو شریک کړي او امیر صاحب په شانته کې انسان زما د نظر نه ډېر کم تیر شوی دی چې دومره وسیع سینه او دومره وسیع شخصیت خدای پاک هغې ته ورکړی وي زما سره خو با اکثر چې بازار ته به وتو نو د هغې سره به یو ځای شو تازه کو به یې څه لیکلي هغه به یې را سره شریک کړله یا داسې نور د ژوند په حوالې سره بیا خبرې اترې کولې خو د امیر صاحب حوالې سره به زه دا ووایم چې بس هغه د کشرانو سره کشر و نو مشرانو سره مشر و چې کم محفل کې به کېناستو نو د هغې محفل ټوله ښکلا به په هغې باندې جوړه وه بس دا د هغې برخورداران دي د امیر صاحب ما سره موجود دي او دې کې هم د دوه ملګري داسې دي د هغې د دوه زامن داسې دي چې د شعر او ادب سره د هغې نږدې تعلق دی هم دغه په قدم روان دي محسن اختر موږ سره موجود دی دا د هغې دویم نمبر زوی دی او هغه هم یو ډېر ښه لیکوال دی ډېر ښه شاعر دی او د پلار سره هم د هغې چونکې ټول دغه یو کور د هغې باندې به دغه امیر صاحب چې کوم ذاتي ژوند و په هغې به سره هم څو خبرې وکړي او د هغې نه علاوه به طور زامن چې د دوی سره د هغه کومه رویه وه د کور د خانداني په حواله سره او د هغې په ادبي حواله به راسره څو خبرې وکړي بسم الله الرحمن الرحیم ډېر زیاته مننه صابر صاحب او ملکن ټي وي چې تاسو راغلي او دلته کې دا پروګرام ریکارډ کوئ لومبۍ خبره خو تاسو دا وکړه چې یاره د کور په حواله باندې د هغوی خبرې اترې ستاسو سره شریک وکړو او دویم هم د ادب په حواله خبرونه د ادب په حواله خو د امیر صاحب ملګري زیاته خبره پرې وکړله هغه څه خبره وکړې مونږ ونه کړی شو د کور په حواله کو مونږ ووایو نو ځان سره د یو ملګري په شان ژوند مونږ تېر کړی دی یو بل سره مونږ ما مخکې ځل هم ویلي و چې یاره دلته کې عموما خلک پلار ته یار ډېر کم وایي ډېر کم خلک وي مونږ پلار ته یار ویلی دی مونږ ته یې ویلی دی مونږ بې سوچه بې توکله پلار ته هره خبره کړې دغه شان کې هغوی مونږ ته هم کړې ده نو او تر اوسه پورې ذهن دا نه قبلوي مرګ د ژوند حقیقت دی بیا هم تر اوسه پورې لا ذهن دا نه ده تسلیم کړی چې زموږ والد صاحب وفات شوی دی نو روح یې ښاد او دعا به کوو چې الله دې وبخي بیا په تېره تېره باندې د ټولو راغلو د امیر صاحب ملګري دي ژوند دې ورسره شوی د هغوی ټولو ډېره زیاته مننه چې دلته کې راغلله او موږ له یو وخت راکړو د امیر صاحب په ژوند او فن او زیار باندې خبرې اترې وکړلې او په تېره اخره بیا یو ځل بیا د ملکن ټي وي ډېره زیاته مننه مهرباني Thank you.